د ښکلو سترګو څښتنې شربت ګل ته د افغان حکومت لخوا دغه کور ورکول شو. شربت ګله چې څه موده وړاندې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې وایي په هیواد کې د ژوند کولو لپاره ورته ټولې اسانتیاوې برابره شوې دي. ما ډېره مننه ولسمشر نه ډېره مننه کوم چې ما له عزت او هغه راکړو. الله دې دې عزت وکړي، الله دا ژوندی لري. او تاسو ټول میډیا والا نه ډېره مننه، ژوندي اوسئ ټول. تاسو مال راغلی، تاسو ډېره مننه. د مسؤلینو په خبره دغه کور د ملت تحفه ده چې د ولسمشر په امر د چارو ادارې لخوا شربت ګل ته ورکول کیږي. و بازم گفتم که این یک تحفه ملت افغانستان است، چون خانم شربت گل افتخار ملت است، افتخار مردم افغانستان است و مثل که شما گفتین افتخار خانم‌های افغانستان است. یک زن با همت، یک زن با غیرت و یک زنی که واقعا میتونه نمایندگی کنه از کل مردم افغانستان. بازم تشکر. شربت ګل هغه افغان میرمنه ده چې په 88 میلادي کلونو کې عکس په نیشنل جغرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.